د نړۍ هېوادونه. د نړۍ هېوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هېوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هېوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سې شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمن اوردونکو السلام علیکم. درنه اوردونکو خاکسار احمد زیب یم. ډېر خوښ او خوشحاله یم چې یو ځل بیا د نړۍ د هېوادونو په خپرونه کې له تاسو سره یم. درنه اوردونکو د نړۍ د هېوادونو د پیژندنې خپرونه چې په دې خپرونه کې موږ تاسو ته د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو په باره کې معلومات درکوو. قدرمن اوردونکو په تېره خپرونه کې هم تاسو د امریکا متحده ایالاتو د ټولنیزې پرمختیا په اړه معلومات اوریدم. په دې تمه چې هغه معلومات ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلي وي. اوس هم په امریکا متحده ایالاتو کې په نننۍ خپرونه کې تاسو ته د امریکا د متحده ایالاتو د تاریخ په اړه معلومات درکړم. په دې تمه چې د خپرونې تر پایه سره پاتې شئ. مورخین سم نه پوهیږي چې لومړني خلک کله او څنګه د امریکا اوسنۍ خاورې ته ورسېدل. لرغونپوهان وایي چې د داسې کسانو د ژوند نښې نښانې موندلې دي چې کابو 2800 کاله پخوا په کولرادو کې اوسېدل. اور پیژنده او د کار څه ابتدایي وسایلې د تول او سپرینګ په غاړه کې موندل شوي دي. نوموړي پوهان همداراز وایي چې په امریکا کې د مغولي ډوله خلکو شتون څرګندوي چې د دې خلکو پلرونه او نیکونه کابو 2000 کاله مخکې له سایبریا او مغولستان څخه د بیرنګ د تنګي لارې د اوسنۍ امریکا الاسکا څخه تیر شوي دي. د بیرنګ تنګي شاوخوا 80 کیلومتره سور او بر لري چې په کال 8 میاشتو کې کنګل وي. ویل کېږي چې مغولي ډوله خلکو له ځان سره دغه پوهې امریکا ته راوړي. اور، جګړیز وسایل، ودل، رنګ او د ډبرو څخه د لوښو جوړول او تمباکو او داسې نور سره اشنایي پیدا کړه. همداراز په امریکا کې د سورپوست خلکو په هکله ویل کېږي چې د دوی پلرونه او نیکونه په آرام سمندر کې د پولینیزي او میلانیزي او میکرونیزي د ټاپوګانو له ټولګیو څخه جنوبي امریکا ته کوچېدلي دي. دې خلکو په امریکا کې د جوارو، پنبې، کچالو، لوبیا او تمباکو کروندې جوړې کړې. ډبرینې ودانۍ، عبادت ځایونه جوړ کړل. د خلکو به په ختیځ کې د اطلس د سمندر له سواحلو څخه په لویدیځ کې د میسیسیپي تر سیند پورې پراته وو او په 5 قبیلو باندې ویشل شوي دي. د دغې 5 قبیلو ترڅنګ د امریکا د لومړنیو اوسیدونکو په لیست کې د دغې قبیلو نومونه راځي چې د اوسنۍ امریکا په جنوب ختیځو او منځنیو سیمو کې میشت شول. دې خلکو لومړی د ښکار غوښې، د ونو میوې او سابه خوړل، خو وروسته یې ځمکې جوړې کړې چې ځینې په کرکیله بوخت شول او ځینې په کوچنیو ښارګوټو کې راغونډ شول او تولیدي خدماتي چارې پیل کړې. د امریکا د بومي اوسیدونکو او سورپوست اوسیدونکو په تاریخ کې 4 تمدنونه ډیر نوموتي او د یادونو وړ دي. اول د مایا تمدن. مایا د 10 سورپوستو قبیلو خلک چې د مکسیکو د خلیج په سواحلو کې د مکسیکو، هندوراس، بیلیز، ګواتامالا او نیکاراګا اوسني هیوادونه کې پراته وو. په 1500 میلادي کال کې داسې یو تمدن په جوړول لاس پورې کړ چې په 8مو 9مو پیړیو کې خپل اوج ته ورسېدلو. دې خلکو داسې دنګې ودانۍ جوړې کړې دي چې اوس هم په میلیونه سیلانیان د مرکزي امریکا په ځنګلونو کې د هغوی نندارې ته ورځي. دغه بېسارې تمدن په 14مه پیړۍ کې د اسپانویانو د فاتحینو په لاس ړنګ شو. د تولتکیانیانو تمدن د هغه وخت و چې 1000 کاله په شاوخوا کې د شمالي لوري څخه د اوسنۍ مکسیکو په منځنیو مځکو کې وروختل او شمال ته خپل پرمختګ په بهیر کې د مایا د قبیلو ځینې مځکې لاندې کړې. تولتکیانیانو هم په خپلو سیمو کې ډېرې ودانۍ جوړې کړې او هنرونو ته یې وده ورکړه. پرلپسې وچکالیو د شمالي سیمو د سورپوستو یرغلګرو د تولتکیانیانو سترواکي په 12مه میلادي پیړۍ کې ړنګه کړه او ځینې شمالي قبیلو ونیولو. ازتکیانیان هغه خلک دي چې په 14مه میلادي پیړۍ کې د آرام سمندر او د مکسیکو د خلیج ترمنځ سیمې ونیولې او یوه سترواکي جوړه کړه. دې خلکو ډېر ښکلي عبادت ځایونه او کانالونه جوړ کړل او د کرنې له ودې سره یې ډېره مرسته وکړه. دغې سترواکۍ په 15مو او 14مو پیړیو کې خپل برم ته ورسېد. ازتکیانیانو د هنرینو معمارونو ریاضیاتو او د ستورو د پیژندګلۍ سره ډېره مرسته وکړه. دغه سترواکي په 1519 کال کې د اسپانویانو په لاس ړنګه شوه.
د اینکایانو تمدن. د څو کوچنیو ټولواکو دغه تمدن په جنوبي امریکا کې د ان دورونو په جګو درو کې د 11 او 15 پیړیو په منځ کې خپل اوج ته ورسولو. د اینکایانو سترواکي هغه وخت په 1,490,000 کیلومتره مربع ځمکه باندې د ایکوادور، پیرو، بولیا او ارجنټاین او چیلي په ځینو برخو یې واکمني کوله. اینکایانو په خپلو سیمو کې یووالی ټینګ کړ، مرکزي دولت یې پیاوړی کړ او په پښو یې ودرولو او د صنایعو، فلزکارۍ، چیني لوښو له پرمختګ سره ډېره مرسته وکړه. د دغه راز د مهندسي علومو دورې ته یې وده ورکړه چې اینکایانو ته یې په طبیعت کې د لاسبرۍ ور په برخه کړ. د دغې خلکو ځینې ودانۍ او واټونه اوس هم د امریکا په متحده ایالاتو کې د سالنانو لپاره په زړه پورې ځای دی. د اینکایانو وروستی ستر واکمن اتاهولپا په جنوبي امریکا کې د اسپانویانو لخوا ووژل شو. په کال 1492 کې لومړني اروپایان په غلطه د امریکا اوسنۍ خاورې ته ورسېدل. نامتو اسپانوي سمندري سیلاني کرستف کولمب د همدې کال د اګست په 3 نیټه په 3 بیړیو کې سانتا ماریا، پنتا او نیاتا کې له خپلو نویو کسانو ملګرو سره د هندوستان په تمه یو تاریخي سفر پیل کړ. دغه ډله د اکتوبر په 12 نیټه داسې یو ناپېژندلې وچې ته ورسېدل چې کولمبیا او السلوادور یې ونوموله. دغه سیمه په اوسنۍ بهاما کې پرته ده. کرستف کولمب ګمان کوو چې په هندوستان کې پلی شوی دی. د دغې ځي خلکو ته یې د هندیانو خطاب کوو. کولمب په هند کې له 2 ورځو دمې وروسته نور سمندري سفرونه پیل کړل او د کیوبا، هسپانولا او هایتي اوسنۍ ډومینیکن ټاپو ته ورسېدلو. کرستف کولمب په بیرته تګ کې یو څو امریکایي بومیان، سیمهیز بوټي، سره زر او خوراکي مواد یې له ځان سره اروپا ته یوړل. کولمب په کال 1493 کې د سپتمبر په میاشت کې بیا امریکا ته سفر پیل کړ. دا ځل یې کرستف کولمب یو څو څاروي او کورني چرګان هم د حبوباتو او سبو تخمونه بزغلي امریکا ته یوړل. په کال 1996 کې اروپایانو خپل لومړني هستوګنځي په امریکا کې د اوسنۍ ډومینیکن د ساناتو ډومینګو سیمه کې جوړ کړل. کولمب په 1504 میلادي کال کې داسې حال کې په اروپا کې مړ شو چې امریکایانو ګمان کاوه چې هند ته تګ راتګ کوي. د کرستف کولمب له مرګ څخه وروسته دوی ډیر پرمختګونه ترلاسه کړل. امریګو وسپیچو د اوسنۍ وینزویلا برازیل ساحلي سیمې ولیدې او باور درلودو چې کولمب یعنی هند نه کومه نوې سیمه پیدا کړې ده. ډیر وروسته یو بل جغرافي پوه الماني دغه سیمه د امریګو وسپیچو په درناوي کې امریکا وبلله او په 1513 میلادي کال کې اسپانوي بالوا څو ځلې امریکا ته سفرونه وکړل او دغه خبره ثابته کړه چې د هند نه بلکې یوه نوې سیمه ده. د لپاره څخه اخوا آرام سمندر ولیدو چې په هغه وخت کې دوی جنوبي سیند لکه مخکې مو چې وویل اسپانیا پاچا غوښتل چې هند او آسیا ته له لویدیځ لوري لنډه لاره ومومي، خو په ناڅاپي توګه یې د امریکا لویه وچه وموندله ځکه چې ځینې اسپانویان په دغه نوې پیژندل سوي سیمه کې میشت کړل. له اسپانویانو څخه وروسته پرتګالیان امریکا ته ورسېدل او هلته یې د مهاجرینو لومړني استوګنځایونه جوړ کړل. له هغه ځایه چې د امریکا د دغې لومړنیو کاشفینو د دې هېواد د طبیعي ښکلاو او د غټو شتمنیو په هکله په امریکا کې ډېرې مقالې خورې کړې وي. د غټې اسپانیا د جوړولو او د هېواد د سترو کاني زیرمو او شتمنیو پلویانو کډې بار کړې او په دغه کسانو کې د هارماندو کورتوس، فرانسکو پیزارو نومونه د یادولو وړ دي چې لومړني د آستاکیانیانو او دوهم د انیکایانو سترواکیو ته ماتې ورکړې او غټې خزانې ترلاسه کړې. د خپرونې په دې برخه کې به د مرسل نورینه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرني سیاست په اړه معلومات ورکړو. د امریکای متحده ایالات د یو ځواکمن لوی او اغیزمن هیواد په توګه له انګلستان څخه د خپل خپلواکۍ د ترلاسه کولو له مهاله تل د خپل هیواد د ګټو په ترلاسه کولو کې د یو فعال او هر اړخیز سیاست لرونکی دی. په نورو پړاوونو کې پر خپلو ګټو برسیره د لویدیځې نړۍ د منافعو تامینونکی هم دی. دا هیواد د لوی اقتصادي منافعو لکه طبیعي منابع، انساني ځواک او د عصري ټکنالوژۍ په ملاتړ په دې بریالی شوی دی چې د ګټور بهرني سیاستونه تدوین او وکاروي. له خپلواکۍ څخه وروسته لسیزه کې امریکایي سیاستوال په ځانګړې هوښیارتیا سره د قدرت ترمنځ د انډول د فرمول په پام کې نیولو او په بهرني سیاست کې په ټولیزه یعنې عامه توګه د ګوښه کېدلو سیاست د ژمنو تګلاره خپله کړه.
د امریکای واکمنانو د امریکای د نوي پر پخو درېدلي هیواد لپاره د یو مناسب فرصت د رامنځته کولو په خاطر د اروپایي قدرتونو د هغوی په رقابتونو پورې اړوندو مسایلو کې او په اروپا، اسیا او افریقا کې د هغوی په خاصو مسایلو کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړه او یوازې د امریکای یعنې شمالي او جنوبي پر وچه یې بسنه وکړه او د دې وچې د اړوندو مسایلو په نسبت حساس او محتاط و. د امریکای په ځواکمن کېدو سره ورو ورو د هیواد د خپل نفوذ د دایره پراخه کړه په دې بڼه چې د اعلام څخه وروسته دوهمې نړیوالې جګړې ته پر وردانګلو یې رسما او عملاً ګوښه پاتې کېدل پرېښودل او په رښتینې توګه په نړیوال او بین المللي سیاست کې شامل شول. د بهرني سیاست په بدلون سره د امریکای دفاعي سیاست هم بدل شو ځکه چې د دوهمې نړیوالې جګړې لویې پایلې دا وخت د اروپایي قدرتونو تعذیب او نورو هیوادونو لکه د امریکای متحده ایالاتو، روسیې او چین ته د قدرت د لیږدېدو سبب وګرځېد. د امریکای متحده ایالاتو او پخواني شوروي په ډېرې چټکۍ سره د دوو سترو قدرتونو په توګه د نړیوال سیاست په ډګر کې تبارز وکړ، خو د دواړو سترو قدرتونو ترمنځ ایډیالوژیک اختلاف او متضادو ګټو تعقیب د نړۍ د دوو قطبونو یعنې ختیځ لویدیځ ترمنځ د سړې جګړې سبب شو. د پخواني شوروي په دړې وړې کېدو او په نړیواله کچه د کمونیزم په له منځه تلو د امریکای متحده ایالات د یوازیني قدرت په توګه د نړیوال سیاست ډګر ته راودانګل او د یو کورني او بهرني انډولیز سیاست په لور په ګام ایښودلو او د بهرنیو سیاستونو په وړاندې د قدرت د اصل د انډول په مراعاتولو، د کورنۍ هوساینې او پرمختیا د نه قربانولو، د خپل خپلواکۍ له وخته د یوې نوې پیړۍ په اوږدو کې په یو قدرت تبدیل شوی دی چې اوس پر لویدیځه نیمه کره برسیره د نړۍ په ډېرو لرو سیمو کې هم په بېلابېلو عنوانونو شتوالی لري او په سیمه ایزو نړیوالو سیاستونو کې نقش ټاکونکی او اغېزمن دی. درنو اردوونکو مرسوم تاسو ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرني سیاست په اړه معلومات درکړو. ګران اردوونکو د خپرونې د پای شېبې دي، د خپرونې وخت مو کم دی. د امریکا د متحده ایالاتو د تاریخ په اړه به په نورو خپرونو کې معلومات درکړو. تر بلې خپرونې پورې ما خاکسار جیب ته اجازه راکړئ. تاسو په لوی څښتن ته لاس سپارم. تاسو لا ورمه د ننګرهار د ملي راډیو د نورو خپرونو اورېدو ته خوشحاله اوسئ. د خدای په امان.